بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به پټ وي. نن موږ بالکل نوی چپټر سټارټ کوو د کلاس 9 د بایولوژي چپټر نمبر 5. صحیح ده؟ په هغې کې نن لیکچر نمبر 1 دی. د ټولو نه لومړنی لیکچر دی، نو غوږ ورته کېږدئ چې تاسو پرې پوه شئ. خو د دې نه مخکې دا ووایو چې تاسو باید په ننني لیکچر کې زده کوئ څه. د ټولو لاول سیل تیوري. سیل تیوري څه شی دی؟ دا خو خیر د دې کوم مخکې چپټر شوی په دغه کې هم خو خیر دلته به بیا ډسکس کړو چې تاسو ته یاد شي. دویم نمبر سیل ډیویژن. سیل ډیویژن څه ته ویلی کېږي؟ دریم سیل سایکل او څلورم مین سټیجز آف سیل سایکل. نو دا څلور ټاپکس شو، ټیک ده؟ نو ښکلی به یې ډسکس کوو چې تاسو ته یاد شي. لاول نه خو راځو د دې لومړني ټاپک نه خپل، هغه دی سیل تیوري. مخکې به تاسو وینئ سیل تیوري دا یو ډېر مین ایډیا ده، ډېره اهمه ایډیا ده په بایولوژي کې. دا موږ ته څه وایي؟ دا موږ ته دا وایي چې all living things، څومره چې هم ژوندي څیزونه دي هغه made up of cells، هغه د سیلز نه جوړ دي. د څه نه جوړ دي؟ د سیل نه. یعنې چې تاسو چې هر ژوندی څیز وینئ هغه به د یو څیز نه جوړ وي او هغه ته موږ وایو سیل. اوس د سیل څه شیز دی؟ سیل بیسیکلی د سټرکچر او فنکشن یونټ دی د لیوینګ ارګانیزم. یعنې تاسو چې ژوندی څیز وګورئ په هغې کې چې د سټرکچر د ژوندي څیز د څه نه جوړ دی، نو هغه به سیل د سیل نه به جوړ وي. او هغه چې دا کار کوي نو اصل کې دا کار څه شی کوي؟ سیل کوي. نو دا فنکشن یونټ هم شو، یعنې په لیوینګ ارګانیزم کې چې څه کار کېږي هغه څوک کوي؟ سیل کوي. دویم نمبر خبره سیل تیوري موږ ته دا کوي چې سیل آر د بیسیک یونټ آف لایف. یعنې د کوم سیلز چې دي خلیې چې دي د بیسیک یونټ دي، بنیادي یونټ دي د څه شي؟ د ژوند. یعنې که چېرته دا سیل و خو د ژوند به یي، که نه سیل نه و نو ژوند به نه یي، لایف به نه یي. دریم نمبر پوینټس دا دی د سیل تیوري چې all cells arise from pre-existing cell by cell division. وایي څومره چې هم سیلونه دي یو نوی سیل راځي، یو نوی سیل چې دی پیدا کېږي نو دا به د هغه زوړ سیل نه چې دی نو پیدا کېږي په سیل ډیویژن باندې. مطلب سیل به تقسیمېږي نو دا نوی سیل به راځي. په اسانه منځه تاسو ته ووایم زموږ نن پوینټس د فوکس پوینټ چې دی هغه دا دریم نمبر پوینټ دی. صحیح ده؟ دا موږ ته دا وایي چې د سیل داسې په جادو باندې نه راځي چې جادو وکړی شي او یو نوی سیل چې دی راشي. دا یو غټ پراسس دی او په هغې باندې به چې دی نو سیل پیدا کېږي. ټیک شوه؟ لکه مثال په طور باندې یو بیبي، یو ماشوم دی. څه دی؟ یو ماشوم دی. دی غټ شو، چې غټ شو د دې نه وروسته بیا دی ماشوم ته جوړ شو، چایلډ. بیبي هغه بلکل وړوکی ماشوم چې صحیح ده، چایلډ ته جوړ شو. د چایلډ نه اډلټ داسې غټېږي غټېږي یو غټ انسان ته څه شي؟ جوړ شي. دا څنګه جوړېږي؟ دا په ده کې اصل کې سیلونه چې دی هغه تقسیمېږي، یو یو سیل چې دی تقسیمېږي د هغې نه یو غټ انسان چې دی جوړېږي. نو دا سیل تقسیمېدل یا دا نوی سیل راتلل دا په جادو باندې نه راځي، د دې وروسته غټ پراسس دی. اوس به هغه ووایو. صحیح ده؟ ښه، اوس دا ووایو چې د سیل چې دی دا ډیوایډ کېږي ولې، په څه وجه باندې چې دی نو سیلونه ډیوایډ کېږي. نو ګورئ یو څو وجې دي، ډېر شی وجې دي اصل کې، خو یو څو زه تاسو ته وایم. صحیح ده؟ لاول نه ګروت، یعنې د غټېدلو دپاره. لکه دلته تاسو وکتو یو بیبي دی، ماشوم دی بلکل شیرخوار، هغه چایلډ ته دغه شو، بدل شو، غټ شو. ده څنګه غټ شو؟ نو دا په ده کې سیلونه ډیوایډ کېدل، تقسیمېدل، او د هغې د وجې نه په ده کې څه راته ګروت کېده، نو دی غټېده. دویم نمبر ریپیر دی. ریپیر دې ته ویلی کېږي اکثر موبایل ریپیرینګ شو یا د بل څه څیز، لکه یو څیز ټیک کول. لکه مثال ستا په لاس کې یا په بل څه ځای کې څه کټ ولګېد، زخمي شو، تاسو یو څو وخت پس بیا وګورئ هغه ځای بلکل ټیک شوی. دا څنګه ټیک شو؟ دا داسې ټیک شو چې په دې کې سیل ډیویژن کېده، او د سیل د ډیویژن د وجې نه دغه ځای څه شو؟ ښه شو. دریم نمبر ریپلیسمنټ دی. څه دی؟ ریپلیسمنټ مطلب یو سیل دی هغه خراب دی او د هغې په ځای بل سیل راغی، خو د څه په ذریعه باندې؟ د سیل ډیویژن. یعنې سیل ډیویژن وشو، هغه زوړ سیل چې دی لرې کړو. نو په ریپلیسمنټ کې هم دا اهم دی. څلورم نمبر ریپروډکشن، مطلب زیاتره ارګانیزم چې کوم دي دا
ریپروډکشن کیږي هغه هم د سیل ډیویژن په ذریعه باندې کیږي. مطلب سیل ډیوایډ کیږي نو څه کیږي؟ ریپروډکشن کیږي. ها اوس وایو سیل سایکل، کوم چې زموږ مین ټاپک دی سیل سایکل. نو سیل سایکل ډیفینیشن داسې دی: series of events that take place in a eukaryotic cell leading to its replication. series of events یعنی د واقعیاتو هغه سلسله that take place in a eukaryotic cell چې په یو eukaryotic cell کې واقع شي او د هغې د وجې نه ریپلیکیشن وشي، یعنې دغه سیل ډیوایډ شي دوو ته یا څلورو ته، نو دغې ته بیا موږ سیل سایکل وایو. یوکریاتیک سیل هغه سیل دی چې په هغې کې ټرو نیوکلیس یي، صحیح نیوکلیس پکې ته موجود وي. مخکې ښه په ډیټیل سره مو ویل دی په 4 نمبر چپټر کې. نو چې په دغه شانتې سیل کې په یوکریاتیک سیل کې څه ایونټس کېږي، خو یو ایونټ نه ډېر شي، سیریز اف ایونټس وي او د هغې د کېدلو نه وروسته بیا هغه سیل څه شي؟ ډیوایډ شي، تقسیم شي. نو دغې ته موږ سیل سایکل وایو. لکه دا ایونټس کوم کوم کېدای شي؟ ګورئ دې خوا له اول نه یو سیل چې دی هغه پیدا شو، د یو ایونټ شو. دویم نمبر دی ګرو شو، څه شو؟ ګرو، غټ شو. دریم نمبر د ورکس شروع کو، کار یې شروع کو، بیا یې ځان چې دی تیار کو د ډیوایډ کېدلو دپاره، تقسیمېدلو دپاره، او بیا په اخره کې څه شو؟ ډیوایډ شو. نو دې ته که تاسو وګورئ دا یو سلسله ده، یو سیریز دی، لکه پیدایش نه واخله تر هغه ډیویژنه پورې، او دغې ته موږ څه وایو؟ سیل سایکل وایو. دا داسې یو سایکل دی. سیل خو سیل شو، په سیل کې چې کله داسې یو سایکل راشي، لکه سایکل څه ته وایي؟ داسې غونډ منډ دغه ته ویلی کېږي. ټیک شو. سایکل څه ته وایي؟ چې د یو ځای نه یو شي سټارټ شي او بیا قضیې ته ورسي. نو که دلته تاسو وګورئ دا بار پیدا شو، بیا ګرو شو، بیا ورک، بیا پریپیر، بیا ډیوایډ شو. د دې ډیویژن نه وروسته بیا چې دی بار پیدا شو بل سیل، او هغه بیا دا سلسله څه کړه؟ شروع کړه. څنګه چې د انسان یو سایکل دی، مطلب غټېږي، دغه شانتې په سیل کې هم یو سایکل دی. په سیل کې هم یو سایکل دی چې هغې ته موږ څه وایو؟ سیل سایکل ورته وایو. صحیح ده. سیل چې څنګه پیدا شي دی داسې ډایرکټ چې دی کار نه شروع کوي، دې کې به څه چینجز راځي، څه ایونټس به راځي، د هغې نه وروسته به چې دی دی بیا ډیوایډ کېږي، بل سیل به چې دی نه پیدا کوي. خو په دې کې د کوم ایونټس چې راځي دغې ته موږ څه وایو؟ سیل سایکل وایو. ها دا سیل سایکل چې دی دا په دوو سټیجز کې کېږي، په دوو مرحلو کې کېږي. چې دغه دوه مرحلې کله کمپلیټ شي نو سیل سایکل به وشي. څه به وشي؟ سیل سایکل به وشي. مطلب ګورئ دې خوا سټیجز دوه مرحلې دي، یو دی انټر پیز، بل دی ډیویژن پیز. له اول نه به یو کمپلیټ شي، به بل کمپلیټ شي، له هغې نه وروسته به یو سایکل چې دی هغه د سیل څه شي؟ پوره به شي. انشاءالله نیکسټ به په انټر پیز باندې خبره کوو، بیا به په ډیویژن پیز باندې خبره کوو. تر نن ورځې پورې دا لیکچر چې دی پوره دی. زما امید دی چې تاسو به پرې پوه شوي یاست. ما له اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.